کرومایټ د لوګر په غرونو کې پټه شتمني. کرومایټ هغه مهم کاني مواد دي چې د فولادو او بیلابیلو صنعتي توکو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او د نړۍ په سترو صنعتي برخو کې مهم رول لري. د مسؤلینو په وینا په لوګر کې شپږ د کرومایټ کانونه شته چې له ډلې یې 15 د استخراج په حال کې دي او د شپږم کان د استخراج د پیل چارې هم وروستي پړاو ته رسیدلي دي. شپږ غټ معدنونه د کرومایټو موږ لرو چې په هغې کې یو معدن بزرګ ده چې د میټال میننګ په نامه باندې یادېږي. تقریبا 22 کیلومتره د هغې سطح زمین مساحت ده. د لوګر د کانونو پټرولیم ریاست مسؤلین همداراز وایي د کانونو د قانون له مخې د کانونو 10% عواید د سیمې اوسیدونکو لپاره ځانګړي کیږي څو پر پراختیایي پروژو ولګول شي. په دې کې چې کوم شي ته اشد ضرورت و دغه خدماتي او دا محیطي خدمات دي او که اجتماعي خدمات دي له دغه بودیجې نه به د هغه آبادي هغه لاسته راوړنې به کوي. لکه موږ اوس فی الحال د خدماتو اجتماعي نه او محیطي خدماتو نه موږ د خروار سړک ذهن کې نیولې ده که ژوند باقي و انشاءالله په دغو پیسو به د خروار سړک ترمیم او جوړیږي او قیل پخیږي انشاءالله. د کرومایټ ډبره له استخراج وروسته په کورنیو فابریکو کې د ماتولو درجه بندۍ او کیفیت له مخې تر بیلولو وروسته د هیواد صنعتي اړتیاو یا صادراتو لپاره چمتو کیږي. د پروسس سیستم د افغانستان کې موږ ډیر کوشش کوو چې دا د پروسس سیستم برابر کړو. نو فعلا موږ دلته د واشنګ او بعض یو سیستم لرو چې موږ د تیګه د جغلې په شکل باندې و 14 ملي او 10 ملي په شکل برابرو تر څو چې بازار ته ارزه کو خارج ته مثلا روسیې ته چین ته تاجکستان ته ایران ته او پاکستان ته ولېږو. د اقتصادي چارو کارپوهان قانون ملي شتمني بولي وایي که کاني مواد په هیواد کې دننه پروسس شي نه یوازې به ځوانانو ته د کار فرصتونه رامنځته شي بلکې د حکومت عواید به هم زیات شي. ته کار پیدا کیږي دلته فابریکې فعالېږي او بل خپل افغانان په کار کیږي بل د دې ګټه یو په درې چند باندې کیږي. کله چې دا پروسس سي په ښه شکل باندې جوړ سي بیا دغه قیمت هم لوړیږي که بهر ته بیا لېږل کیږي دغه اقتصادي ارزښت لوړیږي. نو په دې خاطر په داخل کې د دې ګټې بې حده زیاتې دي او موږ نه یوازې دا چې کرومایټ دي بلکې د نورو معدنیاتو لپاره باید کوشش وشي چې په داخل د هیواد کې د دې پروسس ترسره سي. بلخوا د کانونو پټرولیم وزارت مسؤلین د لوګر له کانونو څخه د سلګونه ټونه کرومایټ د استخراج او د دې مادي ارزښت په یادولو سره د فابریکو له مسؤلینو غواړي چې د پرمختللو ماشینونو او تجهیزاتو په برابرولو سره د کرومایټ د پروسس په برخه کې په هیواد دننه لا ډیره پانګونه وکړي. پروسس په برخه کې ډیره توجه کوي ځکه د موږ له هیواد نه خام مواد ووزي. په دې کې هغه څنګه چې لازمه ده چې موږ خپل معادن صنعتي برخه ته واړو صنعتي برخه ته ډیر توجه وکړو نو اسې نه کیږي. موږ هغه کو په ټولو شرکتونو باندې چې د پروسس برخه ته ډیر زیات توجه کوي پروسس فابریکې راوړي. په دې کې ډیر زیات ګټې دي. یو خو موږ خلکو ته کار پیدا کیږي تخنیکی ظرفیت د انجنیرانو سره کیږي او بل دغه اقتصادي ارزښت د معادنو زیاتېږي. بل ورته یو شمېر کارکوونکي وایي د قانوني استخراج د ګڼو کورنیو لپاره د کار او عاید زمینه برابر کړي خو دوی د کرومایټ د معیاري استخراج او پروسس په برخه کې د لا زیاتې پانګونې غوښتنه کوي. داخل کشور ذوب کردنش مشکل است. ما حرارت بسیار قوی کار داره. متاسفانه ما در افغانستان نداریم و حرارتی که ایره بخوایم ذوب کنیم خارج از کشور میره، چین میره، روسیه میره، ایران، طرف اروپا، کشورهای اروپایی میره چون که اونا ذوب دارن کروم دارن. ما نداریم متاسفانه در افغانستان. ما خود ما مهاجر بودیم بلا استثناء همکارای ما که اینجا بودن 1 دور 2 دور 3 دور در کشورهای همسایه برای پیدا کردن کار یا امرار معاش برای نفقه زندگی خود مجبور شدن مهاجرت کنه. از زمانی که شرکت‌ها شروع کرده در فعالیت مهاجرت کمتر شده حتی معکوس شده مهاجرت از کشورهای همسایه و زمینه کار خوب فراهم شده. د یادونې وړ ده چې د لوګر د کانونو پټرولیم ریاست د شمیرولو مخې په دغه ولایت کې د بیلابیلو معدني موادو ټول 88 کانونه شتون لري.